جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم خوب ولیدی بیا ابوبکر صدیق تعبیر ورکړ ابوبکر صدیق ډیر ماهر و د خوبو په تعبیرو کې نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبرئیل امین علیه السلام هم دغه تعبیر راکړی جبرئیل امین علیه السلام هم دغه تعبیر راکړی وو خو عام طور خوبونه چې موږ خلک ویني راولاړ شي په خوب کې ماران وویني چا چې مار ولیدی دا دشمن دی که پر غالب اسولې پر دشمن غالب اسولې که در باندې غالب اسو دشمن پر تا باندې غالب اسو که دې ولیدل ماران شاوخوا درته ګرځېدو پوه سه چې ستا په یارانو کې په ملګرو کې ستا څه دشمنان چې دي هغه ستا او بیا که چیرې تا یو لړم په خوب ولیدی نو لړم چې دی هغه چغلخوره بلل کیږي نو هر چا ته خپل حال مه وایه داسې نه چې دا ستا د کور حال بل ځای بیان کی ګورې چغلخوري اوس د لړم تعبیر د خوب هغه د چغلخور سره ورکوي یعنی دلته لړم څومره بدترین دی او چې اوس دا مسجد لر راشي زما به خلک ګرده به سره وغورځو چې لړم رالی او دلته چغلخور سړی او لړم دی ډېر فرق نه سره لري ډېر کسان دي علیحده و چاته کیمره یې شي علیحده د چا ویډیو جوړوي علیحده د چا د خور د چا د لور د چا د مور د چا د میرمنې د چا د زوی ویډیو جوړه کی هغه براغلی درزل لره هغه براغلی خیاط لره هغه براغلی شاپینګ سنټر لره هغه براغلی مطلب هغه یو کاسمیټک دکان لري یو مطلب سودا مودا به کوي ویډیو جوړه کی بیا چشتي بیا بلیک میلینګ کوي او دا بلیک میلینګ بیا څه چم کوي بیا دا ښځه په دا ویډیو چې ستا ویډیو یا ستا تصویر یا پلانۍ را سره دی نو ماته وخت یو زنانې وویل چې مولوي صاحب یو چا ډېر په دوکه باندې زما ویډیو جوړه کړې ده ډېره پریشانه یم نو چې زما ویډیو شیروي تر هغه مخکې زه نه سوی کولی چې زه خودکشي وکړم ما نه خودکشي ولې کوې دغه تهمتونه دا تورونه دا خو پر بیبي عایشې صدیقې هم لګېدل منم لمش به خطا سوي د دې بچي به خطا سوي لیکن یواره خطا وسو او پر خطا باندې ظالم را ولاړیږي دا جهنمی و د بدکار زوی را ولاړیږي بیا ویډیو جوړي بیا دا ویډیو چې کله د دې بچي یو ځای کوزده وسی بیا ورته وایي چې نه ته به د سره کوزده نه کوې دا به پرېږدې که نه ستا ویډیو زه هغه سړي لره ورستوم دا رقم به ما لره یو لس ځوانان راغلي چې د کوزده کړې ده په ښایسته اهتمام خوندور ښه خوشحالي ورباندې جوړه کړې بیا بل چا ویډیو لرستولې چې د دې زنانې سره یا د دې بچي سره ته واده نشې کولی دا غې زموږ سره ویډیو د کنې موږ یې شیروو بیا دغه سړی راولاړ شي دا خپله ښایسته کوزده دا ماته کې هغه بچي پر خپل کور باندې رسوا کړي ولې ظالمانو ولې د ظالمانو بچانو ولې دومره مې سترګې پټې دي ته به هم سبا واده وکړې ته به لوڼې لرې ته به خویندې لرې ته به هم خپله ښځه سبا ولرې دومره ظلمونه به سړی کوي دا زموږ معاشره انتهایی اول زموږ پرنایک پروګرام ما دې ته ویل ما دا پښتانه نه دي په پښتنو کې ما علیحده تخصص کړی پی ایچ ډي ما کړې ده چې د دوی په خصلتو د دوی په چمو د دوی په عادتو زما ډېر سر خلاص دی که صوفیان دي که تبلیغیان دي که ملایان دي که مجاهدین دي که پیران دي که دکانداران دي هر څوک چې د ډېر زورور زما په دې خبره د الله په عظیم فضل باندې سر خلاص دی دا به داسې لوبې در باندې وکړي اوس په دې خبرو باندې نو بیا هغه بچي پر کور باندې طلاق شي نو بیا هغه وایي زه خودکشي وکړم ما نه خودکشي ولې کوي انسان دی خطا ځینې کېږي ګناه ځینې کېږي هغه یوه ښځه و هغه یې سنګساروله بیا دې ښځې د سنګساره څه مخکې خالي دا اعلان وکړي ول هغه سړی دې ما پر ما ډبرې راواخلې چې چا تر اوسه بدکاري نه یې کړې بیا ټولو خلکو لاسونه تر شا ونیول ول چې تا سل واره بدکارۍ کړې دي ته به جوړ روغ آزاد ګرځې له ما خطا وسوله او ته پر ما باندې ډبرې راواخیستې که څه شرعي سزا ده موږ حق نه لرو په دې کې خو خبره دا ده چې څوک څه کوي خلک راولاړ شي په خپله غل دی او بیا د غله بد بیانوي چې غل داسې و او داسې و او داسې و نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې تاسو څه کوئ نو مطلب ما درته ویل دغه لړم چې سړی په خوب وویني دغه معنا دا ده چې غلخوره به دې څنګ ته ګرځي راګرځي حال ورته وایم او بیا بله خبره دا ده چې سړی سپی وویني په خوب عام طور وایي سپی ولو دا شیطان یې
شیطان یا دشمن دا پر تا باندې حمله کوي او بیا دغه رقم مطلب که چیرې دا سپی ښکاري وو نو بیا خو معنا دا د الله به رزق درکړي او که چیرې دا نور عام سپیانو معنا د هغه ده چې دا ستا دشمن دی یا شیطان دی که چا خنزیر په خوب ولیدي خنزیران دا شر دی دا افت دی دا مصیبت دی دا حرام مال دی دا به تا ته میلاویږي او که چا وش په خوب ولیدي عربي وش په خوب ولیدي معنا دا ده پیغمبر علیه السلام فرمای حج به وکړي او که دا نور عام وشان په خوب ولیدل دا به چی شي دا ده چې ته به ډېر وش سفر چې دی هغه وکړي او که بیا څوک یو مړی په خوب وویني نو چې مړی په خوب ولیدي بیا یا خو به شی ورکوي یا به شی درکوي که دې شی ورکوي دا بیکار خوب دی او کې شی درکوي دا ښه خوب دی مطلب دا عام خوبونه دي چې خلک په اخته دي چې یاره داسې خوب لیدی یا داسې خوب پلانی معنا مې دا درکړه عزیزانو پیغمبر علیه السلام موږ ته لاره راوښوله چې تا کله بیکار خوب ولیدي څه به ورسره کوې که دې ښه خوب ولیدي څه به ورسره کوې ښه خوب د الله له جانبه دی بیکاره خوب دا د شیطان له جانبه دی او موږ به د الله رب العزت پر ښه خوب باندې چې په موږ یې ولیدل پر هغه به شکر ادا کوو بیکاره خوب مې ولیدی پر هغه باندې بیا اعوذ بالله وایي د شیطانه څه به پناه غواړو بس الله رب العزت دې په موږ داسې ورځ نه ویني چې نعوذ بالله خدا نه خواسته یو داسې خوب ووینو چې هغه د غم خوب او سهار لره هغه رښتیا هم سي از ما ورور چې کله وفات کېدی نو ما په هغه شپه خوب لیدی زما بابا و نوکې ووایي ګزارېدی نو بس ما ونیوی چې ومې نیوی نو بس بیرته گزار نسو بیا زما دا خیال دی ډېر سخت بیمار و چې انشاءالله الله به جوړ کړي هغه په هغه ورځ باندې زما ورور چې د روژې اول ولاړې مطلب د موټر په خبره کې معامله کې وفات سلو شهید سلو نو بیا چې ماښام د روژه ما ټیم زما بابا ماښام منزل را روانو بس پر هغه ځای چې ما خوب لیدلی و چې دا د نه کوی زور ته ودرېده ما ورته ویل چې داسې مطلب الیاس خدا دا مشکل پیښ شو حیران پریشان ودرېدی او ما چې خوب لیدلی بس ولاړی ولا که راغلی دی چې وګورم جنازه یا پلانۍ ولاړې 2 رکعته نفلې وکړلو بس الله سې وغوښتله چې یا الله مشکل راغلی دی په دې مشکل کې له تا اساني غواړم د الله رسول به هم کله مشکل رالی نو به بیا ژر به الله ته متوجه سلو 2 رکعته لمونځ به وکړي اوس خو زه ستا دروازه در ټکوم ته زما دروازه را ټکوې د پلاني او د پلاني چې الله پر ما دی غم راغلی دی 2 رکعته نفل وکړه د هغه لوی رب یې وغواړه چې د چا د کوره غم راغلی دی د چا له جانبه غم راغلی د الله له جانبه راغلی دی د هغه الله په دربار کې ورته کښېنه چې یا الله برداشتولی یې نه سمه زغملی یې نه سمه وړلی یې نه سمه الله دې هر مسلمان وساتي الله دې هر مسلمان له هر غمه له هر مصیبت له هر آفته خاص کر د اولاد غم خاص کر د ورور غم خاص کر د خور غم دا غمونه د زغمونه نه دي الله پاک دې هر مسلمان وساتي اچاته دې الله پاک نور پېښوي چې زموږ د سر دښمني هغه دې الله وساتي عام مسلمانان خو دې الله وساتي